أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. صدق الله مولانا العظيم. اتلو تلاوت کوا تو ما دا اغس اوحیا چی وحی اشوا الیکا ستا طرف تا من الکتاب دا کتابنا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ او قائم کا منز ان الصلاة بیشک منز تنہا منع کوي عن الفحشاء د بے حیائی والمنکر او د ناخوخه کاروننا ولذکر الله او خامخا یاد د الله اکبر ډیر لوی دی. والله يعلم او الله تعالی کو ہی ما تصنعون فاغس کتاسو کوي. ولا تجادلوا او بحث مکوي اهل الكتاب اهل کتاب سرا الا بالتي مگر په داسې طریقہ هي احسن چې هغه ډیره خوي الا الذين سوا د او خلقنا ظلموا چې ظالمان دي منهم د دوینا وقولوا او وای آمنا چې مونږ ایمان راوړو بالذي فاغس انزل الینا چې نازل کړي شول په مونږ باندې وانزل الیکم او چې نازل کړي شول په تاسو باندې وإلهنا او زمون معبود وإلهكم او تاسو معبود واحد یود ونحن له مسلمون او مونږ هم د هغه فرمانبردار یو. وکذالک او دغه شان انزلنا مونږ نازل کړو الیکا ستا طرف ته الکتاب کتاب فالذین پس او خلق چې آتیناهم الکتاب ورکړه د مونږ هغه ته کتاب یؤمنون به هغه ایمان راوړي پاغه ومن هؤلاء او زن د دوینا من یؤمنو هغه څوک دی چې ایمان راوړي به پاغه وما یجحد او نکي انکار بآیاتنا زمونږ آیتونو الا الکافرون مگر کافران. د سورہ عنکبوت 45 46 او 47 نمبر آیتونه دي. یوشتمه سپاره د الله په فضل سره شروع شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د تبلیغ حواله سره د الله رب العزت پیغام رسول حواله سره دی آیتونو کې
هدایات دي. لومړی خبره دا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، نو قرآن پاک تلاوت کو، قرآن پاک آیتونه دی تا اوراو. دا هغه وحی ده چې د الله رب العزت طرف نه پتا سبحانه نازل شوی. دا خو تاسو هغه کار دی چې د تعلق مخلوق سره دی، ور سره یو کار به هغه کې چې دا غي تعلق خالق سره دی، او هغه دی واقم الصلاه، موږ قائم. یعنی چې تبلیغ کې، بل تلاوت کې، بل بیان کې، بل ذکر کې قوت او طاقت راوستل غواړي، نو دا غي روح الله رب العزت سره تعلق جوړول دي. او د تعلق جوړولو ټولو کې اوچته ذریعہ هغه موږ حضرت موسی علیہ السلام ته الله رب العزت فرمایلی واقم الصلاة لذکری، مسقائم وا زما د یاد لپاره، زما د ذکر لپاره. بیا دې موږ فائدہ الله رب العزت دا ارشاد فرمایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، چې موږ کې دوره قوت دے، طاقت دے چې انسان د بے حیاي نه او د منکراتو نه محفوظ وساتي. منکیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په مکه مکرمه کې د تحاشا رکاوټونه او تکلیفونه د کفار د طرفه ملاوېدل. هغه به هر طریقه هغه لټونه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ته رسول شي، په هغه لحاظ سره عن الفحشاء دا غي خباثتونه، دا هغه رکاوټونه چې کوم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار کې هغه کې دي، او دا شانتي هر هغه کار چې هغه خلاف شریعت هغه ته منکر ویل شي. نو دا موږ داسې شی دی چې دا هغه خلکو هغه تکلیفونو نه به هم ستا حفاظت دی. ولا ذکر الله اکبر، او دا الله ذکر دا ډیر لوی شی. یو حدیث کې راځي چې انسان ته د الله د طرف نه روزانه سناسه سیدونه ورکړي شي، نو وې د دین لوی ورکړه او عطا د الله د طرف نه بل څه نشته چې هغه ته د ذکر کول توفیق ملوي. هم هغه خبره دلته کې دا ولا ذکر الله اکبر، د الله رب العزت یاد نه ډېر لوی شي. او د موږ مقصد هم دا دی چې انسان دغه توجه سره موږ کوي چې هغه کې د خوا خیالات نه، بلکې خالص الله رب العزت طرف ته متوجه. هم دا توجه حاصلول دا د الله رب العزت یاد هغه کې ځان چینو ورکول دا اصل. او د موږ دا خو یو څو منټه دی، اصل دا دی چې د الله یاد هر وخت انسان په ذهن، انسان هر یو کار کوي، هر یو عمل کوي، کاغه یو معاملہ کوي، کاغه خبرې اترې کوي، کاغه سودا کوي، غرض چې څه هم معاملات کوي، یا هغه یو عبادت کوي چې هغه ته الله رب العزت یاد چې زما الله دې وخت ماته ګوري. حدیث شریف کې راځي تاسو سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مل احسان، احسان څه ته وایي؟ نیکی څه ته وایي؟ نبی علیہ السلام فرمایا ان تعبد الله، چې ته عبادت وکړې د الله کانک تراه، په داسې حالت کې چې لکه ته هغه سامنے ویني، تا هغه ته ګوري. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، او کچره دا کې چې ته نه جوړي بیا کم از کم دور اچي چې ته عبادت داسې کې چې گویا الله ما ته ګوري. یعنی دې دوه کیفیت دي. اوچا او لوی کیفیت هغه ده چې انسان
مستون درېږي یا عبادت وکړي په دې حالت کې چې ما زه الله ته کوم او د دې نه کمتر کم کیفیت ته هغه ده چې کم سے کم چې الله رب العزت ما ته کوي. والله يعلم ما تصنعون او سچ تاسو کوي د الله په علم د الله د علم نه بهر هیڅ. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته اهل کتاب سره يهوديان او عیسایان سره د خبره کول چل نن هغه ته د الله خبره رسول چل او هغه کی کم د هغه د بارا حد دی هغه بیان شو. ولا تجادلوا بحث مکو اهل الكتاب اهل کتاب سره ها کله بحث او د تکرار خبر راشي هي احسن ټول په بهترین طریقې سره کوي. یعنی تاسو خبره او ترې داسي چې اوس يهود په دین دشمنان دي د الله او د رسول دشمنان دي عیسایان هغه دشمنان دي هغه سره چې خبره کې هي احسن بهترین طریقې سره خبره الا الذين ظلموا ها چې کوم ظالمان دي هغه دې مستثنا ناغې د بار بیا د پیغمبر علیه السلام تور ده الله رب العزت طرف نه چې کله جهاد اعلان وشو او هغه ته اجازه ملاو نو بیا دا خبره هغه سره تو میدان جهاد هم نه درې طریقې دي ټول له با هغه ته دعوت ورکړي هغه دعوت قبول نکړي بیا هغه توای چې جزیه برابر اسلامی حکومت کې توسیگا ٹیکس ورکو او چانو سرنڈر کا تسلیم شا او که داون نمانی بیا دریم نمبر باندې باغو ته ویلې شي چې اوس په جنگ لپاره بیا وقولوا آمنا بیا غي سره چې دا خبره نور کې دا څه ورته وایا چې ګوره مونږ باندې سنازل شوی دی پاوې هم ایمان دی یعنی قرآن او حدیث او تاسو باندې سنازل شوی دی تورات او انجیل او باندې زموږ ایمان دی و الہنا و الہکم واحد زموږ معبود تاسو معبود او یو دی. نو بیا اختلاف پس ونحن له مسلمون او موږ حدود دا فرض بدلان یعنی چې موږ هم الله منو تاسو منئ موږ هم کتاب باندې ایمان لرو تاسو هم کتاب باندې ایمان لرئ بیا هم مکار راځي چې اختلاف نه جنگ جګړه نه وکذالک انزلنا الیک الکتاب الله رب العزت نے چې دا کتاب موږ تاسو باندې نازل کړ کوم کتاب قران کریم وې دې قران باندې دا سے خلق هم شته په دغه کافرانو چې هغه ایمان راوړي اهل مکه کې ډېر خلک ایمان راوړي يهوديان او عیسایانو مثلا عبد الله بن سلام رضی الله تعالی عنہ يهوديان ډېر لوی عالم او چې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وکړل صرف تاسو سره ایمان راوړي ومن هؤلاء من يؤمن به او ډېر داسې دي چې هغه ایمان نه راوړي دا غوړي ایمان نه راوړلو وجه څه دلیل نه دی بلکې صرف ضد عینات نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنی و او دا بغض دا داسې شی دی چې عبد الله بن ابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې ناس کو او زړه کې د نبی علیہ السلام محبت نو ایمان نه مانو او دا الله تقسیم دي او دا هغه سره عبد الله بن عبد الله هغه د نبی علیہ السلام صحابي ابو جهل نے نبی علیہ السلام سخت دشمن هم دا غزو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی نو وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون د انکار سو وجه نشته بس صرف ضد او عناد دشمنی دا او دا انکار سو کوي الکافرون کافرون. اللہ تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو عمل کولو توفیق راکړي. اتلو تلاوت کوته ما دا اغس اوحیا چې وحی اسوا الیکا ستا طرف تا من الکتابی د کتابنا واقم الصلاة
और कायम का मुंज इन्ना सलाता बेशक मुंज तन्हा मनकई अनिल फहशाई दबे हयायना वल मुनकरी औदना खहकारना वला ज़िक्रुल्लाही औ खामखा यादोल द अल्लाह अकबर देर लोई वल्लाहु यालमु और अल्लाह ताला को ही मा फ़अगस तस्नऊन के तासुए कवई वला तुजादिलू और बहस मकवई अहलल किताबी अहले किताब सरा इल्ला मगर बिल्लती पदा से तरीका हिया अहसन चागडी रखवी इल्लल्लदीना सिवाद आओ खल्कुना वलमू के जालिमान दी मिनहुम दद्वैना वक़ूलू अवायचे आमन्ना मुंग ईमान रावड़ो बिल्लदी फ़अगस उन्ज़िला के नाजिल क्लेश्वर इलैना कमुंगा व उन्ज़िला औ जिनाजिल क्लेश्वर इलैकुम फतासो व इलाहुना औज़मु माबुद व इलाहुकुम औज़तास माबुद वाहिदुन यौदे व नहनु औ मुंगा लहू हम द अव मुस्लिमून फर्मा बरदार जो वकज़ालिका औ दगशान अंज़लना मुंग नाज़िल कर इलैकल किताब ता तरफ का किताब फल्लदीना बस आओ खलचे आतैनाहुम वरकड़ दे मुंग आगईता अल किताबा किताब युमिनूना आगई ईमान राउड़ी बिही फ़अगी वमिन औ बाज़ी हाउलाई दद्वैना मैं युमिनु अगसूती ची ईमान राउड़ी बिही फ़अगी वमा यजहदु औ इनकार न कई बे आयातिना ज़मुंदा आयतनो इल्लल काफिरून मगर काफिरान। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अस्tur औरातिना व अमिन रवातिना अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या